د لوی او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو مسلسل د اول لومړي لوست نه تر نهه پورې ټول لوستلي وي، ټول هم درسره لیدلي او مهم ټکي مو ځان سره نوټ کړي وي. که غواړئ ګران زده کوونکو په دې چینل کې نور درسونه درسره وګورئ، مثلا کیمیا، بیولوژي، فیزیک، الجبر او داسې نور مثلا مثلثات، هندسه، نو تاسو کولی شئ چې په همدغه چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ پلی لیست باندې کلیک کړئ، هلته پلی لیستونه درته راځي. هر عنوان هر مضمون هم چې په کار وي په پښتو ژبه، دري ژبه، یعنې دا هم پښتو دي دلته درسونه، هم دري دي درسونه درسره وګورئ د لومړي لوست نه، او نور ملګرو ته هم دا پیشنهاد وکړئ چې هغوی هم د درسونه درسره وګوري، هغې چې مثلا نور برنامې ګوري چې یو شی ترې نه زده کوي، انشاءالله د دې نه به ډېر څه زده کړي. ګران زده کوونکو لکه څنګه چې موږ مخکې لوست کې د تقسیم په قابلیتونو باندې وغږېدو او هغه هم خلاص کړل، نن له خیر راځو د هماغه تقسیم قابلیتونو په کومک باندې باقیماندې پیدا کوو. یعنې موږ نن دا وایو چې موږ د تقسیم قابلیتونه زده کړي دي او د هغې په زور باندې زه باقیماندې زر زر پیدا کوو. لکه سره رقم نن راځو موږ دې ته. ګورئ ګران زده کوونکو، مثلا موږ ته اول به راشو موږ کوم عدد باندې، اول به موږ راشو په یو عدد باندې. موږ تاسو ته ویلي چې هر عدد په یو باندې پوره تقسیمیږي، صحیح ده؟ پس کله چې موږ تاسو ته کله چې پوره تقسیمیږي په دې معنی باقیمانده صفر ده. هر عدد چې په یو باندې تقسیم کړي باقیمانده څو ده؟ صفر ده. دې لنډه طریقه دغه ده. مثلا موږ ته وایي چې څلور یو درې که په یو باندې تقسیم شي نو ریمایندر باقیمانده به یې څو وي؟ تاسو به ورته صفر ده. څو ده؟ صفر ده. ولې چې ټول عددونه طبیعي عددونه په یو باندې پوره تقسیمیږي نو باقیمانده یې څومره وځي؟ صفر وځي. دا خبره خلاصه ده. دویم عدد چې ده ګران زده کوونکو هغه څو ده؟ هغه عدد ده دوه. دوه موږ ګران زده کوونکو داسې ویلې هر هغه ده چې لومړی رقم یې صفر او یا جفت یې په دوو پوره تقسیم کړي، لومړي رقم باندې غږېدو. پس کله چې اوس موږ ته یو عدد راکړي او موږ ته وایي چې دا په دوو تقسیم باقیمانده ووایه، نو موږ دغه لومړی رقم یې راخلو په دوو وویشو. مثلا څه رقم موږ ته وایي چې شپږ اووه درې یو څلور درې یو، دغسې صحیح ده. یا دلته موږ بله ورکوو پنځه. دلته دغه لومړی رقم یې موږ ګورو، دغه لومړی رقم یې راواخلئ په دوو باندې وویشئ، یعنې پنځه راواخلئ تقسیم یې کوئ په څو باندې؟ په دوو باندې. دوه په دوو کې څو کېږي؟ څلور. یو نه تفریق یې څو یو کېږي، نو باقیمانده څو پاتې شوه؟ یو پاتې شوه. او لنډه طریقه یې داسې هم زده کوی چې دغه عدد اخرنی عدد نه ده، د اخرنی عدد دا عدد درسره وګورئ. دا عدد به یا جفت وي او یا به دې غوندې طاق به وي، یا به جفت یا به طاق وي. که دا جفت نو راسن صفر ځواب ورکوي، یعنې باقیمانده یې راسن څه ده؟ صفر ده. ولې جفت عدد په دوو تقسیمیږي صفریږي. او که طاق راسن یو ځواب ورکوي. یعنې هدف دا ده که دلته دغه عدد چې دغه لومړی رقم دلته خو پنځه ده، که دغه عدد صفر و، دوه و، څلور و، شپږ و، اته و، نو دا باقیمانده به څو وي؟ صفر وي. او که یو و، مثلا درې و، پنځه و، اووه و، نهه و، صحیح د دې ځواب به څو وي؟ یو به وي. لکه دلته چې پنځه و او ځواب یې څومره ووت؟ یو. مثلا ماته بل عدد راکوي چې څلور، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، صحیح ده. دغه عدد تاسو ګورئ چې کوم عدد ده؟ جفت ده. نو چې جفت عدد ده موږ وایو باقیمانده به څو وي؟ ریمایندر به یې څو وي؟ ریمایندر به یې صفر وي. یا وایي اووه، یو، درې، شپږ، اووه، نهه، دا هم اووه. دا به څو وي ګران زده کوونکو؟ تاسو ګورئ څو ده؟ طاق ده. کله چې طاق مو څه ویلې؟ یو، نو تاسو به ریمایندر ورته وایي څو ده؟ یو ده. دغسې به یې لنډ را پیدا کوئ. صحیح ده که نه؟ اسانه طریقه ده. بل عدد چې د ګران زده کوونکو هغه درې ده. درې کې موږ څه رقم ویلي وو؟ موږ ویلي چې د یو عدد د ارقامو مجموعه که په دریو وشوه نو خپل عدد هم کېږي. اوس که موږ ته باقیمانده د دریو نه وغواړي همدغه تخریج بیا پرې وهو، ټول مجموعه ارقام پیدا کوو، د عدد په دریو وویشو هر شی چې راووته باقیمانده هم هماغه ده. مثلا موږ ته وایي پنځه، دوه، یو، درې، پنځه، درې، صحیح ده. دا په دریو وویشو او باقیمانده راته ووایي، صحیح ده. موږ خو یو طریقه هم دا ده چې دا عمومي طریقه دا په دې تقسیم او باقیمانده پیدا کوو. لنډه طریقه یې دا ده دا ټول جمع کړئ، ارقام یې جمع پنځه او دوه اووه، اووه او یو اته، اته او درې یولس، یولس او پنځه شپاړس، شپاړس او درې څو کېږي؟ شپاړس او درې نولس. دا نولس راواخلئ په دریو وویشئ، مجموعه د ارقام یې په دریو وویشئ. اوس شپږ په دریو کې اتلس، څو پاتې کېږي؟ یو. دغه یو د دې باقیمانده شو، کال امکان دغه یو راوځي. خبره خو رسېدې که نه؟ ډېر ساده یې ده. مجموعه ارقام همدغه کې ګورئ یو، دوه، یو، درې، پنځه، دوه، یو، څلور، تقسیم یې کړه په څو باندې؟ په دریو. باقیمانده یې راته وایي. تاسو یو جمع دوه درې، درې او یو څلور، اووه، اووه پنځه دولس، دولس او دوه څوارلس، څوارلس او یو پنځلس، پنځلس د بیا څو شو؟ نولس، تقسیم پر څو؟ درې. دلته بیا شپږ درې اتلس، بیا پاتې کېږي څو؟ یو. یو باقیمانده شو. یا جمع تفریق یې غلط نه کړي انشاءالله لیږي. صحیح شو. بل راځو کوم عدد ته؟ څلورم عدد ته. څلور کوم عدد ده ګران زده کوونکو؟ په کوم عدد موږ ویلې په څلورو کې دوه لومړي رقمونه په نظر کې نیول که نه؟ په قابلیتونو کې موږ ویلې که دواړه رقمونه صفر او یا داسې عدد په څلورو وشي، نو دلته د لنډې طریقې لپاره چې باقیمانده پیدا کړو دغه لومړي دوه رقمونه یې راسم په څلورو وویشو.
مثلا و ده یو درې څلور درې یو داسې صحیح ده. موږ ته راکوي دا په څلورو وویشه باقي مانده ووایي. تاسو راسن راواخلئ دغه یو دېرش راواخلئ او په څلورو باندې څه کړئ وویشئ. دلته اوس څو کېږي اووه په څلورو کې اته ویشت څو پاتې کېږي درې. نو دا عدد هم چې په څلورو وویشي باقي مانده به څو راوځي درې به راوځي صحیح ده. که همداسې ووایي پنځه یو شپږ اووه درې یو څلور پنځه مثلا دا عدد راکړي تاسو وګورئ په څلورو وویشي باقي مانده ووایي. نو تاسو به دا لومړي دوه رقمونه راخلئ پنځه څلوېښت تقسیم شي په څو باندې څلورو باندې صحیح ده. دلته اوس یو په څلورو کې څلور دلته صفر پاتې پنځه راکښته کړئ یو څلور څلور څو پاتې کېږي یو. نو دغه یولس یې ځواب شو او باقي مانده یې څو شوه یو. دلته کالم کوي ځواب به یو وي صحیح شو. بل عدد چې د هغه ګران زده کوونکو څو ده پنځه ده. پنځه کوم عدد ده ګران زده کوونکو؟ پنځو ته به داسې تخنیک وهئ. لومړی رقم هم لیده که نه لومړی رقم موږ ویل چې صفر او بیا خپله پنځه وي په پنځو کې ده. نو دلته موږ یو عدد راکړي موږ ته ووایي چې دا عدد په پنځو کې تقسیم کړو باقي مانده څو راوځي. نو هماغه لومړی رقم یې نه ده لومړی رقم یې هماغه لومړی رقم په پنځو وویشئ. لومړی رقم په پنځو وویشئ. مثلا اووه یو درې څلور درې نه صحیح ده. دا په پنځو وویشئ او ما ته ووایي باقي مانده څو. لومړی رقم یې راواخلئ ویویشئ. نهه تقسیم د څو پنځه څو کېږي یو پنځه پنځه څو پاتې کېږي څلور. نو دا په تقسیم کوو باقي مانده به څو راوځي څلور. که دغه لومړی رقم د پنځو نه کوچنی و بیا خپله هماغه عدد خپله باقي مانده ده. مثلا څه رقم موږ ته وایي شپږ درې دوه یو دوه یو پنځه مثلا یو صحیح ده. په پنځو یې وویشئ باقي مانده راته ووایي. نو تاسو دغه لومړی رقم وګورئ ګویا د پنځو نه کوچنی دی یو ده. نو که موږ دا تقسیم وکړو ریمایندر به یې څو راوځي یو. د پنځو نه لوی و په پنځو یې وویشئ پیدا یې کوي. او که د پنځو نه کوچنی و بیا هماغه خپل عدد ده خپل عدد ته چې باقي مانده هماغسې موږ ته. بل عدد چې ګران زده کوونکو هغه څو دي؟ هغه شپږ دي. شپږ څه رقم باقي مانده یې پیدا کړو. څه رقم مثلا مختلف شپږو کې موږ داسې ویلو چې هر عدد چې په دوه او دریو کېږي په شپږو کېږي صحیح ده. دلته اوس باقي مانده څه رقم پیدا کړي؟ کوم عدد چې تاسو درکوي چې په شپږو وویشئ او باقي مانده یې پیدا کړي. راسن د عدد راواخلئ د عدد چې کوم دی د دې ټول رقمونه هر رقم د اول نه تر اخره پورې د چپ خواته ټول ضرب څلور کوي څلور چنده کوي. آخري عدد سره غرض مه کوئ لکه یویز عدد سره هغه راسه ورسره جمع کړئ. لکه څه رقم ګورئ دوه یو درې یو پنځه دوه صحیح ده یو. دا په شپږو زه ویشم وایي د دې باقي مانده راته ووایي داسې عدد. موږ او تاسو څه رقم کوو؟ د دې عدد لومړی رقم دغه یویز سره غرض مه کوئ. نور د دې خوا نه شروع کړئ ټوله دنیا څلور چنده کوي. ګوره دوه ضرب څلور یو ضرب څلور درې ضرب څلور یو ضرب څلور یو ضرب څلور پنځه ضرب څلور دوه ضرب څلور او جمع څو یو. ټول مې ضرب څلور کړو اخر کې مې یو خپله ولیکم. اوس دا ساده کوي دوه څلور اته یو څلور څلور درې څلور دولس یو څلور څلور دوه پنځه څلور شل جمع دوه څلور اته جمع څو ده جمع یو. اوس دا ټول جمع کوي. ګوره یو او اته څو کېږي نهه نهه او صفر نهه نهه او څلور نهه او څلور دیارلس دیارلس او دوه پنځلس پنځلس او څلور نولس نولس او اته څو کېږي اوویشت. یو یې دلته وایي دلته یو دوه یې اصل اوویشتو صحیح ده. دویم رقم یې راواخلئ دوه دوه او یو درې 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 او دوه پنځه اووه پنځوس شو. دا ټول عدد څو شو؟ اووه پنځوس. همدغه اووه پنځوس راواخلئ په شپږو وویشئ. همدغه اووه پنځوس راواخلئ په شپږو وویشئ صحیح ده. چې دلته اوس موږ او تاسو څه رقم کوو؟ دلته اوس موږ او تاسو راخلو نهه په شپږو کې ضربوو. نهه چې په شپږو کې ضرب کوي څلور پنځوس کېږي. تاسو ته ځواب باقي مانده څو درکړي؟ درې. نو دغه غټ عدد هم چې په شپږو وویشو باقي مانده به یې څو راوځي؟ درې به راوځي. خبره خو رسېدې. اول ټول رقمونه یې راخلو ضرب څلور اخر کې یو هغه آخري عدد یې پرېږدو جمع کوو هغه جمع عدد په شپږو وویشو چې څو راووت هماغه ته چې وایي د اوو باقي مانده ورته ویل کېږي. انشاءالله ورسېدې که نه. همداسې که موږ ته بل سوال دې باندې خو پوه شوې ګران زده کوونکو بل سوال یعنې ضرورت نشي خپله معلوموی شئ. را به شو اوو ته اوس رقم کې ګران زده کوونکو کله چې موږ ته یو عدد راکړي مثلا موږ ته وایي چې دوه یو څلور درې پنځه شپږ دوه یو پنځه دغه عدد مثلا زه په اوو وویشم د دې ریمایندر باقي مانده راته ووایي. تاسو به دا عدد راواخلئ د ښي طرف نه چپ خواته درې درې رقمه به یې جدا کړئ. یو دوه درې دانه یو دوه درې دلته او یو دوه درې صحیح ده. داسې به کوئ. د دغه دوه سوه او پنځلسونه منفي به کوئ درې سوه او شپږ پنځوس بیا به یې جمع کوئ دوه سوه څو سره څوارلس سره یعنې جودفه جمع تفریق جمع تفریق درې درې رقمه به یې کوئ صحیح ده. لومړی رقم جمع بین مثبت دویم رقم منفي بیا جمع بیا منفي همداسې مخته ځئ. که هلته دوه رقمي یو رقمي پاتې شي قصه کې مه کوئ هملته یې ولیکئ.
اوس همدغه حاصل لاسته راوړئ. اول خو دا جمع دي، جمع یې که 4 او 5 څو کېږي 9، 1 1 2 او 2 او 2 4. صحیح ده. او دلته به یې څونه تفریق 350 نه به بیرته تفریق کړو. 9 نه چې شپږ لاړ شي 3، 2 نه 15 نه یو دې ته ورکړه 12، 12 نه 15 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 12 نه چې 15 لاړ شي تقریبا 9 پاتې کېږي، 3 که نه 3 نه 3 لاړ شي 0. اوس همدغه راواخلئ په څو وویشئ، په وویشئ. اوس وایي چې یو په اوو کې اووه، دلته 0 پاتې شو، 3 راکته ونه کېږي 0 وکړو، دغه 3 د دې څه شو؟ باقي مانده شو. واخلئ هلې که دغه راوځي. خبره خو رسېده د اوو خبره. اتو کې ګران زده کوونکو څه کوو؟ 3 لومړي رقمونه، 3 لومړي رقمونه. موږ ویلي 3 لومړي رقمونه صفرونه او یا داسې یا داسې په اتو وشي. دلته موږ څه کوو؟ همدغه 3 لومړي رقمونه راخلو، 3 لومړي رقمونه په اتو باندې څه کوو؟ ویشو په اتو باندې. مثلا 4 3 1 5 2 صحیح ده. او دلته هم شپږ. دغه عدد مثلا که په اتو ویشو باقي مانده به سوی. تاسو دا 3 رقمونه راواخلئ، 3 دانې دغه 3 دانې 5 2 شپږ تقسیم پر څو کې؟ تقسیم پر اته یو کې. اوس دلته 15 خو په اتو نه کېږي، دا دواړه په نظر کې ونیسئ. څو ځله؟ شپږ، شپږ په اتو کې 8 صحیح ده. دلته تفریق کې څو پاتې کېږي؟ 4، شپږ راکته کې شپږ 4. هلته 15 ضرب کې 15 په 4 کې اتو کې 4 څو پاتې کېږي؟ شپږ. دغه شپږ د دې څه شو؟ باقي مانده شو. خلاصه خبره. خبره خو رسېدې که دغسې 3 رقمونه. او د 9 لپاره عین لکه چا غوندې ځي؟ لکه 3 غوندې. د ارقام مجموع به یې جمع کوئ او په 9 به یې وویشئ. مثلا موږ ته وایي چې 2 1 4 3 1 5 2 وویشئ، په 9 باقي مانده وایي. تاسو ارقام جمع کوئ 2 1 4 3 3 4 9 3 10 11 14 او څو ده؟ 18. دغه 18 راواخلئ په 9 یې وویشئ. 2 9 18 څو پاتې کېږي؟ 0. نو دا عدد پوره پرې تقسیمېدم 0 باقي مانده شو. صحیح شو. راغلو آخري عدد ته، هغه څو ده؟ هغه 10 ده. نور تاسو کتابونه ګورئ، شاید نور طریقې هم تاسو زده کوئ. خو دا کومې طریقې چې مثلا مهمې وي او د دونو کتابو کې لیکل شوي هغه ما درته ویلې. نور که تاسو ډېره مطالعه کوئ انشاءالله دې نه ښه شیان نور هم پیدا کوئ. 10 باندې څه رقم کوو؟ 10 لومړی رقم یویز یې ګورئ. یویز چې هر شی و باقي مانده هم هماغه شی دی. که یو ده، که 10 که 0 0 ده، که 2 او 3 او 9 هر شی چې و هماغه آخري رقم یې موږ ګورو او یویز یې 1 3 4 2 3 1 داسې. لومړی رقم یې څو ده؟ 1. نو باقي مانده یې څو کېږي؟ 1 حلقه کوه ورته. صحیح ده. د 10 باندې که ویشل کېږي 10 باندې شپږ 2 1 3 15. لومړی رقم یې څو ده؟ 15. نو باقي مانده یې څو ده؟ 15. هر شی چې لومړی رقم و هماغه عبارت ده باقي ماندې څخه ده. یعنې دغسې لنډ موږ کولی شو چې د تقسیم قابلیتونو په واسطه باندې دا حل کړو. د دې نه مهمه موږ ته تقسیم قابلیتونه ول چې ما مهم هدف دا وګڼم چې په دې درس کې هغه درته ښه تکرار کړم، یعنې هغه تکرار شي بیا مې یاد ته راشي، ولې چې بعد د دې نه په درسو کې ډېر په درد خوري. صحیح ده. نو دا ګران زده کوونکو د نن درس هیله ده چې دا مو زده کړی وي. کوشش وکړئ نور ملګرو ته یې ورسوئ او که غواړئ په دې چینل کې نور درسونه درسره وګورئ، مخکې مې درته ویل چې په لوستو ته لاړ شئ، پښتو دریا درس مې چې پکار وي هغه درس درسره وګورئ او ښه ورځ ولرئ. په مخه.